لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې د اسلامي نړۍ له مخکښو علما کرامو سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د یونما له سرپرست او مسؤلینو سره د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د همکارۍ په موخه وکتل. یکشنبه د هېواد د تحصیلي بنسټونو د ژورنالیزم پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل پولی تخنیک پوهنتون په علمي شورا کې د ګډون ترڅنګ د یاد پوهنتون له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره ملپلاوي د کابل پوهنتون په علمي شورا کې د ګډون ترڅنګ د یاد پوهنتون له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ له علما کرامو او ولسي مشرانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل. د لوړو زده کړو وزارت او خصوصي تحصیلي بنسټونو ګډ کمیسیون په خپله لومړنۍ غونډه کې د خپلو غړو د معرفي کولو پر مهال د کمیسیون د راتلونکو غونډو اجنډا په اړه بحث او لازمې پریکړې وکړې. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د مرکزي خصوصي تحصیلي بنسټونو د محصلینو ترمنځ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د سیالۍ بریالیو محصلینو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب او د دغه وزارت مسؤلینو د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي سره وکتل. او پنجشنبه د هېواد د تحصیلي بنسټونو د ژورنالیزم پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پایناسته د استادانو له لوري د کاري راپورونو په وړاندې کولو سره پای ته ورسېده.